پاکستان کې په ځانمرګي برید کې 9 پولیس افسران وژل شوي. په پاکستان کې پولیس وايي نن دوشنبه 8 مارچ چې د کابل 15 سره سمون لري د بلوچستان په ولایت کې د پولیسو په موټر په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 9 پولیس افسران وژل شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو جګپوړي چارواکي عبدالحی عامر د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې ځانمرګي برید کوونکي په موټر سایکل سپور وو او هغه وخت کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول چې د پولیسو د موټرو قطار ته نږدې شو. پولیسو ویلي چې پیښه د بلوچستان ولایت د سبې په سیمه کې شوې ده چې د مرکز کوټې څخه 160 کیلومتره لرې ختیځ خواته پرته ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو د بلوچستان په ولایت کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو ترڅنګ نورې وسلوالې ډلې هم فعالیت لري چې وخت نا وخت د پاکستان په امنیتي ځواکونو برید کوي. د دې چاودنې څخه یوه ورځ وړاندې د خیبر پښتونخوا په ولایت کې هم په 2 چاودنو کې 3 تنه وژل شوي دي. په پاکستان کې د تاوتریخوالي دغه تازه پیښه داسې وخت کیږي چې 13 ډسمبر میاشت کې د پاکستان له حکومت سره د تحریک طالبان پاکستان TTP د اوربند د پای ته رسیدو تر اعلان وروسته په بلوچستان ایالت او نورو سیمو کې پر پاکستاني سرتیرو چاودنې او بریدونه زیات شوي دي. پاکستاني مقامات ادعا کوي چې پاکستاني طالبان د افغان طالبانو تر حاکمیت لاندې پټنځایونه لري او په پاکستان کې بریدونه پلانوي، خو د افغان طالبانو حکومت دا ادعا ردوي. خو څو ورځې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی افغانستان ته ولاړ او د نورو مسایلو ترڅنګ یې د پاکستاني طالبانو په اړه هم له افغان طالبانو سره خبرې کړې وې. امریکا او ځینې نورو هیوادونو له افغان طالبانو غوښتنه کړې ده چې پرې نږدې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو په ضد بریدونو لپاره کار واخلي. د طالبانو حکومت په وار دا خبره کوي چې د افغانستان خاوره به د نورو په ضد ونه کارول شي. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت. چارې